د یو زوم او ناوې سره څه وشول؟ سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو سټوري چینل ته ښه راغلاست. وایي موسی علیه السلام د یوې پیغلې او ځوان واده ته دعوت شوی و. په واده کې خوشحالي وه او ټولو خوشحالي کوله. ځوان او پیغله هم خوشحاله و. د شپې په اخره کې حضرت موسی علیه السلام د دوی د بام په سر اسراییل ولید او د هغه څه یې پوښتنه وکړه چې څنګه راغلی او دلته څه کوې؟ اسراییل وویل نن شپه د خدای پاک په امر باید د ناوې او زوم څخه روح اخلم. یو تور مار به راشي، دوی به وچیچي او زه به یې روح واخلم. موسی علیه السلام په چورت کې لاړ. چې سبا شو راغلو ترڅو نیک عمله ځوان او پیغلې په جنازه کې ګډون وکړي. چې ګوري ځوان او پیغله خوشحاله ولاړ دي او پیغمبر یو تور مار هم مړ او پروت ولید. حضرت موسی علیه السلام د الله جل جلاله څخه د دوی د عمر د اوږدوالي پوښتنه وکړه. جبرائیل راغی او ورته وویل چې د ناوې او زوم څخه د دوی د اعمالو پوښتنه وکړه. موسی علیه السلام راغی او دوی څخه یې پوښتنه وکړه. دوی ورته وویل چې کله ټول خلک لاړل او رخصت شول، شپه کې یو غریب سوالګر راغی او دروازه یې آرامه ټک ټک کړه. چې کله زه دروازې ته ورغلم، هغه راته وویل چې د لرې کلي څخه راغلی یم او خبر شوم چې ستاسو واده دی. دا څو ورځې کېږي چې مناسبه ډوډۍ مې نه ده خوړلې. نن به هم موږ خوږه ډوډۍ وخورو. نوره ډوډۍ نه وه پاتې، یوازې د ناوې لپاره لږه ډوډۍ پاتې وه. زه نا امیده په دروازه کې پاتې شوم چې ګورم ناوې سوالګر ته ډوډۍ راوړه او هغه سوالګر ته یې ورکړه او زموږ لپاره یې د اوږد عمر دعا وکړه. کله چې چپرکټ ته راتلو، ښځې څخه یو دروند دیګ په چپرکټ ولوېده او هغه تور مار پرې ولګېد، مړ شو او موږ ټوله شپه په عبادت تېره کړه. جبرائیل وویل ای موسی، په دې پوه شه چې صدقه د ټولو بلاګانو مخه نیسي او د عمر اوږدوالي سبب ګرځي. ملګرو، خدای دې وکړي چې له ویډیو نه مو یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.